د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګې ډرامې درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو به په تیره برخه کې اوریدلې وي چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅې کوي. د دغو هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي څو په خپله سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، څو واړه او زاړه روغ او ځواکمن واوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشئ او د ډرامې نوې برخه واورئ. پوهیږي پلار جانا، په یوه هفته کې دننه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړی، دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي، بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړ یې وکړي. تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ولس زر تر زره خبره وي. یعنی کوم کار چې پخوا په میاشتو ورته تبلیغ کېده، اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کېږي. وای نیت صاف، منزل آسان. زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. او چې دا به څوک وي؟ امیده زویه، دا پټلۍ سر واخله چې زه دروازې ته ورشمه. زه به یم او ته به دروازې ته ورځې؟ دا خو ممکنه نه ده. زه لاړم. د امید مورې، ته راشه دا وګوره. څه وګورم؟ زموږ د کلي ورزشي فیسبوک. کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوي صاحب هم دی. شیرزمان خان ګوره. اوه، دغه دی زوی نیم ورزش کوي. سنګین دا ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري. څومره ښه. مورې، نسرین ترور ده. اوه، دا خو نسرین ترور ده. خدای دې خیر کی. هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي. د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده. خو خوشاله په دې یم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي. راغله نسرین، ستړې مشي. نسرین خورې په خیر راغلی. خیر شي مالک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه. خیر سي. خدای دې خیر درکړي. ډیره ستړې سومانه ښکاري. دی خوا راشه کېنه دغلته. رښتیا وایې مالک صاحب، ته ودرېږه چې شریفې څنګ ته کښېنم لږه. زر ځلې خو کېنه، ما ته خو ګرانه یې. دا چې خوا کې مې کېنې نو بیخي راته ګرانه یې. خی پس د دې نه چې هر چېرته دې وګورم څنګ ته به دې کېنم. ولې نه؟ د امید مورې، نسرین خور ته چای واچوه، ډوډۍ خو لا لرې ده. ولې نه؟ دغه د دستي. خدای دې اجر درکړي. خدای مې کاکته نه اوسي، دا ولس به مې ژوندی پوټه کې وباسي. بیا څه خبره شوې ده؟ چا ځورولې که څنګه؟ مالک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري. خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوکه. څه ووایم مالک صاحب، د دې فرزانګه کې نرسه کې د لاسه 2 سپېږمو ته رسېدلې یم. مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر هېڅ کلینیک ته نه تلمه. اوس په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر معاینه کوي او زیږون ورته کوي. تو خدای مالک صاحب، تاسو ووایئ دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟ نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولی. هغه څو ورځې د مخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله. ما ورته په قانوني شکل مهره امضا کړل. نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدوه. وای مالک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه دی چې معاینه خانه یې خلاصه کړې ده. ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس. سودا پپاکا پرزا بیا د ارزانا بیتاوانا دومیګو په وړیو د چرګو په هغیو په ماتو ګډ اولوخو په نقد پیسو ګیو. الله راځي سودا واخلې، راځي الله ارزانه ده، راځي لیلام شو، راځي. نام خدای برکت دی، برکت. راځي راځي غونچګل کاکا، ستړی مشي. خواره مشي.
کاکا ما ته د ویښتانو سیخک راکا رنجې دې راوړي. بس دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ لږ حوصله وکړئ، مخه مې خلاصه کوئ، له بیروبار مو جوړوئ، بیخي لاره رانه ورکه شوه. بیا وایي څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کوئ. زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم. ښه غونچګل کاکا، مورجانې ته مې د نیل توتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟ او بلکل راوړې مې ده، خو څو رقمه صابون لرو. ته ودرېږه چې ویې لټومه. څه شو؟ دغه دی، دا هم د کالو وینځلو صابون او نیل توتیا. خیر مورجانې مې باید ویګوري او خوښې کړي. څنګه کوې؟ وارخطا کېږم، مورجانې ته مې د صابون عکس لیږم، هر یوې چې خوښ که هماغه درنه اخلم. دغه دی واتساپ کې یې لیږم، دا دی ومې لیږم. والله نام خدا هوښیاره نجلۍ یې، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي. دغه دی پیغام مې راورسېده، ته ودرېږه چې ویې دا دی دغه صابون غواړي. والله زړه کې مې تېر شو، سودا دې تیاره ده. وی رښتیا د شبنم رندارې شامپو راکه، اوس به مې هېره شوې وه. خیر دی، زما د یاده نه وځي. رښتیا پیسې دې څومره شوې؟ پلار دې پیسې راکړې وې، لا یو لسګوني قرضداره یم. خیر دی هغه یې ستا چې زحمت وباسې. خدای دې اجر درکړي. لالا د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه. بلکل رښتیا دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم. په جومات کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیر زمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنی د خیر سره لومړی قدم هم کېښود. اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو. زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي. آفرین اومې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه هسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم بردارۍ او عکاسۍ. رښتیا وایي، د همدې دپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب مې جوړ کړی دی چې د اولې طرحې نه نیولي د هغې ورځې د جومات عکسونه مې هم پکې اچولي او تبصرې مې هم پې کړي. کومه دی؟ تې راته راوښیه. نو ودرېږه چې موبایل مې راوباسم. څه شو؟ دغه دی. رښتیا نوم دې څه پیښی چې زم بلنه در ولېږم؟ دریو پښتو نوم مې پیښی، ورزش او صحت. عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو څومره ملګري دې پیدا کړي. هو ملګري مې ډېر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي. وی پلارجان مې هم بلنه را لېږلې ده، قربان دې شم پلارجانه. رښتیا وایې اومې جانه، اوس نو باید خپل سهارني ورزش نه هم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو. زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو وکړو. نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوي صاحب او شیر زمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به هم وکړو. سمه ده، اوس به یو څو قطعې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع که. په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلی هم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو. ښه شو، ته اوس زما واخله. ښه ده، راکه ټلیفون. اوس یو څو حرکته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم. په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي. همدا کار کوم. وایي ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل. بس دی نو. رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو د همدې ورزش او صحت په نامه. سمه ده. رښتیا د شیر زمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟ هو هماغه ورځ مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېږله. دا دی پیدا مې که عکسونه یې پورته کړي، کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی. فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي. ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي. نو اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو. باید همداسې وکړو. درځه چې ځونو چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي. مازدیګر ته به شیر زمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟ بیخي مې خوښه ده. ښایزانو چې ځو.
یاره ملک صاحب آزادخانه کور دی ودان الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته د عزت راکړه او راودې غوښتل تر څو چې مولوي صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو او دا ورته ووایم چې مولوي صاحب ته د دین عالم یې تا ته هیڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. خیر اوسې مولوي صاحب، زه هم همدا خبره کوم، خلک ناپوهه دي. د دین علما دي چې خلک د دین د بارکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بې لارې نه شي. یاره ملک صاحب دغه خبرې د ما خوشحالوي. موږ سره چې څوک ځواني کوي او وګاره کوي موږ یې هم خوار او زار نه پرېږدو. څوک یې دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو. راځه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوي صاحب عزیز الرحمن. خوار مشي، خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته ښی خیر اوسې، راشه راشه مولوي صاحب، په خیر راغلی، هر کله راشئ. راځه راځه دی خوا د ما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو. که وایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو. کور ودان بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرښه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي. ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم، ثواب یې ډېر زیات دی. مولوي صاحب د تاسو د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره 2 کلي لرې اوسېږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دري کې یو متل دی وایي چې دوري او دوستي. دغه دی ژوندی مثال د شیر زمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات یې جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب. او که نه همدا اوس د ما او د زوی ترمنځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي. توبه استغفر الله، مونږ هیڅ کله داسې نه غواړو، خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو. بلکل یې مه ردوئ، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کړئ. بس شیر زمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلئ. زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که موږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅ کله به هم د شیر زمان خان کارونو ته ښه نه وه کړې او هغو برنامو ته به هم هیڅ کله لاره نه واروله. همدا اوس وګورئ، دا څه ورته وایي؟ د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي. مولوي صاحب موږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښیي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې. بېشکه موږ تاسو ته او د ملخخېلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. موږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بېغمه اوسئ. یوازې د بېغمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي. هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیر زمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته. ګوره ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم. تاسو پوهېږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کم د تل لپاره. قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې د هیلو وړانګه ډرامه مو اوریدلې وي. زما یو شمېر اوسیدونکو د ورزش د عامولو لپاره د نږدې سیمو ترمنځ ورزشي سیالۍ جوړوله، خو د چمګاونډ ځینو مشرانو یې مخالفت کولو او ورزش یې د ماشومانو چاره بلله. حقیقت دا دی چې ورزش او روغتیا ته توجه د غوره انسانانو کار دی. وایي روغ صحت روغ صورت نیمه پادشاهي ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، د ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.